څنګه چلو د نسیم شاه دغه دوه ورونو څه خوندو تیزو سلو څنګه چلو اصل کې زه چې کله بایټینګ ته ور ووتم که نه زما خو دا خیال و چې شاهین افریدي او حارس رؤف بالینګ کړی دی او نسیم شاه خو یو وړوکی هلک دی د به دومره تیز بال نه زه دې بل سایډ ته ولاړ ما داسې دې بل سایډ ته وکتله هلته کې هغه بل ته نسیم شاه بال وکړو چا لیدلی مه دی یو شرنګ یې وکړو د هغه په دې غوږ تېر شو ما وې زه دا به چېرته کې په دې پیچ باندې بس پراته وو د هغه پې لګېدلی دا بال به تیزټلی چې بل بال یې وکړو هغه د هغې نه هم تیز و ما داسې نسیم شاه ته وکتله یاره ما کافر بچیه دا څه راولې بیا بل بال وکړو هغه بیا 3 رنز واخیسته زه هغې طرف ته ور واوړېدم زما خو دا خیال و چې ان سوینګ به کوي بال به دلته راځي ما ورته باید ونیو مخکې مې کو باید هغه دومره تیز لاړو خابوی رضوان له پې خوله ماته کړې وه بیا یې بل بال وکړو هغه د هغې نه هم تیز لاړو بیا یې بل بال وکړو هغه د هغې نه هم تیز و ډېر تیز بالونه یې کول ډېر تیز که نه ما ویې لکه د کافر بچیه ښه ده چې وختي نه راغلی بیا ما چا نه تپوس وکړو چې یاره دی دا پریکټس چا سره کوي چې داسې تیز بالونه کوي ما ته چا وویې د کلي کې یو کس دی هغه زه کوچینګ کوي بوداګۍ بوداګي دته د بالینګ چل ښوولی دی ما بیا په یوټیوب باندې بوداګۍ سرچ کو بوداګي کرکټ میچونه مې وکتله یقین وکړه ډېر ښکلي میچونه کوي ډېر تیز بال هم کوي ډېر ښه بیټینګ هم کوي اکثر بال داسې تیز وي د پټینې بار واړی ښه نو ستا د بوداګي سره د میچ کولو څه اراده شته لکه تم د بوداګي سره میچ وکړې نه یار بالکل نه بوداګۍ کرکټ ښه کوي بوداګي ته خلک ډېر ولاړي بوداګي کې یو مسله ده بوداګۍ چې اوټ کې هغه چې کوي چې اوټ کې داسې سوچونه کوي خوا دېخوا ګرځي را ګرځي اچانک وایي د څه نه ټچ دی بیا که بول دی اوټ کې نو بس بیا هم سوچونه کوي اچانک بیا د پیچ نه بهر ځای په بیټ سره ټچ کوي وایي دا خو تا ماته دا ځای ایسته دی کله په اولني بال اوټ کې وایي دا ټرای بال دی کله چې ویکټو ته یې خپې نیولي هغه هم لکه مطلب ویکټ یې هم نشي ایستی او بل دا که فرض کړو تا ته بالینګ کوي نو وایډ به وکړي وایي وایډ نه دی نو به وکړي وایي نو نه دی او چې کله دې بالینګ کوي یو امپایر نو ورکړي وایي د څه شي نو دی او تا ځان نه د وچې کونې امپایر جوړ کړی دی زه نه منم ستا نو بال نه نو څه دی خیال دی که به بوداګي پسې میچ له لاړ شو امپایر پسې خپل بوځو نو بیا نه یار بالکل نه بوداګي پسې که ته هر څوک امپایر بوځې هغه د امپایر فیصله هم نه مني هغه بیا امپایر ته وایي تا د ځان نه د وچې کونې امپایر جوړ کړی دی او هغه نه مني نو زما په خیال چې د بوداګي سره میچ کول ناروا دي او بوداګي ډېر سګمار